دا لاهور د مفتی حسن صاحب دامت برکاتهم العالیه یو انتهایی بزرگ انسان دی او بے بدو انسان دی. هغه چې دینو اغلا دا خلق چې دی راجم شوی دی وطنو هغه وطن کجوري ولا چاروړي دینو کجوره چې دنو هغه داسې په خپل خلق خپل لعاب په اولګي او هغه ول بیا ورکینو پاغي باندې غټ غټ لیکل کړی دي وی چوپنے والے سرکار او وسره د خندا غ غله ګولې دي هغه چې کله هغه کجوره داسې چوپی په خله کې وخی نو هغه سره د خندا او هغه د غټیا په اظهار کړه دی هغه ارسي وسره لګولې چې کوم یو سړی په د اداکارانو سره نه لګي دومره بیکار او دغه وسره لګولې دي او وسره لیکلي چې دا چوپنے والی سرکار دی. نو دا اوس ګوره دی انسان چې دا کړی دی کنه نو دا پته نشته چې دا کجوره د مفتی حسن صاحب دامت برکاتهم العالیه دا خلق وخی او د خلکو له واپس ورکی دا رسد پاري دا هغه خلق راغلی چې کوم خلکو ته پته را چې په لند وخت کې زما کور والا هغه د ماشومان بیمار ده او ما کربا یو ماشوم راځي نو دا به حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله به یو ماشوم پیدا شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لبا دا هغه ماشوم راوست او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل خله مبارکه کې کجوره چې دا هغه به داسې او چوپلا او هغه بیا د هغه لعاب او هغه ارسه هغه کجوره باندې اولګي در بیا د کجوره نه په خپل ګوته مبارکه باندې راواغست او هغه به د ماشوم په تعلق پسې ومګه دې سره چې یو د سنتو متبع انسان او د سنتو اتباع چې کوي داسې یو انسان د هغه لعاب چې دی هغه د هغه خېټې ته لاړ شو د دې هغه سرات په هغه کې راشي. نو مفتی حسن صاحب په دې زمانه کې یو الله والا انسان دی نو د هغه ویډیو چې دنو غیر اغسته او په هغه خنداګانې لګولې دي او دا دې ته ویری شي تحنیک او تحنیک یاد ساته ګوره دا باقاعده د صحیح روایتونو نه ثابت دی چې دا سنت عمل له او په سنتو پسې هغه خندا کړی دا چې هغه کجوره باندې خپل لعاب لګي او داسې لګه په خله کې اوچه کوي پاغه پسې خندا کړل نو په سنتو پسې چې یو سړی خندا وکي نو د دبا بیا څه انجامي دلته الله څه سزا ورکي داغه د سزا مونږ تاسو تصور نشو کولای چې دلته الله څه او بعد ټیم دې پکې ګوره د ایمان ام خلاص شوی خود ته پته نه ها نو دا چې هر چا کړی دا هغه ته دا پیغام تاسو اورسوي چې ګوره دا ډېر غټه خندا کړی دا او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو پسې خندا کړی دا. ګوره داسې انسان چې کله داسې قسمه اعمال شروع کی او په علماو پسې خبري شروع کی نو بیا یاد ساته ګوره دا غي انجام هغه ته په دنیا کې ملاويږي.